سلامونه نیکې هیلې ملګرو، ستاسو د روغتیا او سلامتۍ په هیله په دې هیله څو هغه ساتمند به اوسئ. زموږ ویډیو تر پایه پورې وګورئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ تازه او نوي معلومات تر تاسو پورې لومړی ورسیږي. نو دوستانو، تاسو په جریان کې اوسئ چې زینوس سوداګري ترسره کوو او زینوس بهترین تجارت ته بهترین عایدات او ګټې پکښې دي. نو زه هم بالاخره تاسو کتلی شئ چې $400 پورې اویلیبل لرم او بله د خوشبختۍ خبره دا ده چې ما ته 400 لیول بونس هم راغلی ده. نو نن به زه تاسو ته وښیم چې زه خپل لیول بونس هم ترلاسه کړم د $400. زینوس د زرګونو ډالرو ځای ده. هغه څوک ورته رسیږي څوک چې زحمت وباسي او څوک چې په تجارت کې مخکې ځي. نو زه به تاسو سره شریک کړم چې زه لیول بونس هم ترلاسه کړم او د هغې ویډرا هم څنګه ترسره کیږي. تاسو ته یې ښودلی شم په ویډیو کې. ویډیو تر پایه در سره وګورئ. لومړی راځم غواړم چې دغه اویلیبل خپل په پکیج باندې جمع کړم، ځکه غواړم چې لا زیاته ګټه ولرم. نو دا طریقه خو تاسو ته معلومه ده چې بزنس اپشن ته به راځئ، مای کارډ اپشن ته به راځئ. نو مخکې له دې چې دا اویلیبل په پکیج ورشم، کوم تاسو زما پکیج کتلی شئ چې $1828 ده. تاسو دلته کتلی شئ ورونو چې زما 602 کسانه ټیم دی، $1,15,933 پانګونه زما په ټیم کې سوې ده. او تاسو کتلی شئ چې $487 زه په اویلیبل کې لرم. دا ری انویسټ کوم او دلته په پکیج باندې جمع کوم. نو دلته به زه لیکم 487 او سبمیټ. په بریالۍ توګه باندې دا پکیج باندې اضافه سول. تاسو دلته کتلی شئ زما په ډیشبورډ کې چې مخکې 1300 اوس پکیج زما $2315 سو او $487 مې نوره پانګونه ترسره کړه او پکیج مې ډبل که. نو دا ټولې هغه پیسې دي چې ما په زینوس کې ګټلې دي او تر $1500 شاوخوا ډالرو پورې ما د دې څخه ترلاسه کړي دي. البته ګټه چې ما ګټلې دي یوازې. نو زینوس بهترین ده او زینوس کې هغه څوک کامیاب دی چې هغه زحمت وباسي. دلته تاسو کتلی شئ چې زما په ټیم کې 4 داسې کسان دي چې هغه یې په سیک لیول ترلاسه کړی، یعنې $10 لیول بونس ته رسېدلی دي. 4 داسې کسان دي چې هغوی دویم لیول ترلاسه کړی دی، $40 بونس اخیستی. یو داسې کس دی چې هغه $80 لیول بونس اخیستی ده، کنټرولر لیول ترلاسه کړی. 2 داسې دي چې هغوی هیډ کنټرولر لیول ترلاسه کړی چې دا ټول لیولونه به ترلاسه کیږي. نو دا تر زحمت او نتیجې پورې تړاو لري. اوس تاسو ته ښیم چې زما د $400 بونس راغلی دی، لیول بونس. نو دا به زه ترلاسه کوم او په زینوس کې تر $2,000,000 پورې لیول بونس ورکول کېږي چې دا تر ټولو سترې او پراخې ګټې دي چې دا تاسو په زحمت او هڅو سره لاسته راوړلی شئ او کاملا مطمئن ډاډه نقد په دغه ګړۍ باندې تاسو ترلاسه کولی شئ، نقدولی شئ. دلته تاسو کتلی شئ ملګرو چې د دې لیول د مدیریتور یا د مدیر لیول ترلاسه کول، تاسو په ټیم کې باید $96,000 پانګونه سوي. زما په ټیم کې $1,00,000 پانګونه سوې ده. نو زه اوس غواړم دا $400 بونس ترلاسه کړم. دا به مستقیم زما کارت ته اویلیبل ته جمع سي. تاسو کتلی شئ تاسو وینئ ترلاسه سو او دا به اوس ما اویلیبل ته جمع کیږي. تاسو هر یو کولی شئ ورونو دا سلګونه او زرګونه ډالر ترلاسه کړئ د زینوس سره. که تاسو وایئ چې زموږ پکیج وړوکی دی یا پیسې نه لرو، نو تاسو کولی شئ د ټیم څخه استفاده وکړئ، ښه ټیم جوړ کړئ. دغه زرګونه ډالر چې تاسو دلته ګورئ، دا سلګونه ډالر ده، ټول تاسو لاسته راوړلی شئ. کافي ده چې 20-30 کسانه ټیم جوړ کړئ، ښه یې وروزئ او هغه 20-30 کسانه ټیم، هر یو کس تاسو 20-30 کسانه ټیم جوړ کړي
ستاسو ټیم به 300 کسانو ته رسېدلی وي او په دې صورت کې به تاسو که چیرې مکمل ټول ټیم کې پانګونه وسي نو زرګونه ډالر به ستاسو ټیم لاندې پانګونه سوي او تاسو به هم د 4-5,000 او 10,000 او 20,000 ډالرو خاوند او صاحب یاستئ. دغه ټول تاسو کولی شئ په زینوس سره لاسته راوړئ، اما د زحمت او د تلاش او د کوښښ په نتیجه کې راتلونکی بونس چې زه به ترلاسه کوم هغه به انشاءالله 800 ډالر وي چې هغه لیول به ټاپ ټیم و درې توري چې 8م لیول ده. خوشبختانه چې زه 9م لیول ته ورسېدم او دا د ما 400 ډالر بونس ترلاسه کړ. اوس به تاسو ته په اویلیبل کې وښیم. تاسو کتلی شئ دلته ورونو چې 400 ډالر بونس ما ته جمع څه زما اویلیبل ته. دلته یې په کارت کې هم کتلی شئ، همدا ګړی او دلته یې هم را سره کتلی شئ. دلته هم تاسو کتلی شئ 20م تاریخ د 5مې میاشتې ډیلي دلته 400 تاسو کتلی شئ چې ما لیول بونس ترلاسه کړ. اوس غواړم دا ویډرا کړم. مخکې له ویډرا نه تاسو هر کله چې ویډرا کوئ دلته به راځئ، اکثره ملګري پوښتنه کوي ویډرا څنګه کولی شم. سیټینګ ته به راشئ، سیټینګ ته چې لاړئ لومړی کار تاسو ترسره کوئ ریکویسټ به ورکوئ، سیکیورټي پین په دې به کلیک وکړئ. ستاسو ایمیل ته کمپنۍ کوډ درستوي، هغه یو کلي کوډ ده چې تاسو یې په ویډرا کې استفاده کوئ او هر ځل نوی کېږي. هغه ماته ایمیل راغی، زه ورځم هغه کوډ راخلم اوس او غواړم دا 400 ډالر ویډرا کړم. دلته چې راغلي تاسو دغه کوډ به داسې راخلي، دا به کپي کوئ. کوډ مو چې کپي کړه بیرته به راځئ خپل زینوس اکاونټ ته. زینوس اکاونټ ته چې راغلی ویډرا اپشن ته به راځئ. ویډرا اپشن ته چې راغلی دلته به پیسې انتخابوئ. مثلا زه لیکم 400 2 ډالر به فیس وګرځئ، 200 او 398 به ما ته ورسېږي. دې ځای کې به زه خپل والټ ادرس اوس ورکوم. دلته به راشو خپل بایننس ته. بایننس ته زه راغلم، هلته خپل USDT انتخابوم، USDT TRC20 د دې ادرس راخلم او ځمه زینوس اکاونټ ته. زینوس اکاونټ ته مراجعه کوم. دلته دې ځای کې هغه خپل ادرس ورکوم، د خپل والټ یا د خپل د بایننس د هر څه چې ویډرا باندې کلیک کوم او ویډرا ترسره کوم. نو تاسو ګورئ چې 400 ډالر ویډرا انتظار په حالت کې ده چې دا به ما ته ورسېږي. هر کله چې ورسېده انشاءالله زه به د ویډیو پاتې برخه تاسو سره شریک کړم. تاسو کتلی شئ زما اویلیبل 0 شه. 400 ډالر ویډرا مې ترسره کړه. هر کله چې ما ته پیسې ورسېدې زه به دغه ویډیو تکمیل تاسو سره شریک کړم. نو تاسو هم کولی شئ سلګونه زرګونه ډالر د زینوس سره وګټئ او ډاډه مطمئن یې لاسته راوړئ او د زینوس سره همیشه کولی شئ تاسو خپل خوبونه او خپلې هیلې په حقیقت باندې بدله کړئ، ځکه دا یو حقیقي او واقعي بزنس او تجارت ده. تاسو ټول ته ښه چانس. د ویډیو تکمیل به انشاءالله تاسو سره شریکوم. بیا هم سلامونه ملګرو، تاسو سره د ویډیو تکمیل شریکوم. پرون شپه 1:30 بجه د شپې ما ویډرا ترسره کړه. لیول بونس مې ترلاسه کړ 400 ډالر او هغه مې ویډرا کړ. تاسو دلته کتلی شئ چې هغه ما ته ورسېده. اوس تاسو ته خپل بایننس کې هم ښیم. دلته به جمیل ته راشم. دلته کتلی شئ تاسو ما ته چې 400 ډالر بونس چې ما ترلاسه کړی و په زینوس کې هغه ما ویډرا کړ 400 ډالر او هغه ما خپل بایننس ته ورسېده. نو زینوس بهترین ده، زینوس غوره ده، زینوس د غټو پیسو ځای ده. که چیرې تاسو زحمت وباسئ، کار وکړئ، نو تاسو به حتما زرګونه ډالر عایدات او سرمایه لاسته راوړئ. نو د بهترین او دایم تجارت لپاره زینوس انتخاب کړئ او تر څو بهترین عایدات او ګټې ولرئ. نو ورونو زینوس بهترین ده، بهترین دایم تلپاتې پایداره تجارت ده. کار وکړئ، زحمت وباسئ، پیسې پیدا کړئ، زحمت وباسئ او ګټې لاسته راوړئ، خپل اقتصاد ورغوئ
زینوس یو ډېره اوږده پروسه ده، حیاتي پروسه ده، نه ختمېدونکې پروسه ده. زرګونه ډالر، میلیونونه، لکونه ډالر پکې دي. اما چې تاسو کار وکړئ او زحمت وباسئ، تر بیا چې تاسو ته راځو د نورو نویو تازه معلوماتو سره، تر بیا مو په الله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.